چې هغې په هر څومره خرابي کې دی وایي پرېږده که یې دی پوهېږي خپل کار حالانکې د امر بالمعروف سړي ته ښه خبره کول او نهي عن المنکر د بده کاره څه سړی راوګرځول. نن زموږ په معاشره کې خرابي ډېره زیاته ده. ډېر انسانان دې حد ته رسېدلي دي چې هغې خو بلکل چاته دا ضرورت نه محسوسوي چې زه دې ته د خیر خبره وکړم چې هغې په هر څومره خرابي کې دی وایي پرېږده که یې دی پوهېږي خپل کار حالانکې د امر بالمعروف سړي ته ښه خبره کول او نهي عن المنکر د بده کاره څه سړی راوګرځول دا زموږ د دین ډېره لویه وظیفه ده. دا زموږ د دین ډېره لویه ذمهواري ده او دا زموږ په دین کې ډېر لوی عبادت دی چې کله دې په وسه باندې وسلو نو ته به یو څوک چاته غلطي ور په لاس ورکوې او یو څوک به ښې خبرې ته رابولې یو څوک دې په ګناه کې مبتلا ولیدې په حکمت او په ښه طریقه به هغه سړی د ګناه سره ګرځي. نو زموږ معاشره کې بعضې خلک خو بلکل اوس د دې څه ضرورت نه محسوسوي و یاره زه د ځانه پرایم زه بل څوک څه او بعضې خلک بیا د دې خبرو احساس ورسره وي چې دا د الله نیک بندگان دی الله تعالی په دې باندې ډېر خوشحاله کیږي او د نفس او د شیطان په دوکه باندې غریب په دې پریشانی کې راغلی دی لیکن هغې به د ځان یو داروغه جوړه کړې ده هغې به د ځانه یو لوی سړی جوړ کړی دی کله کله سړي ته په دې خپل زړه کې ځان لوی سړی ور معلوم او دا د سړي جهالت دی دا د سړي ناپوهي ده نو هغې بیا د ځانه دومره لوی سړی جوړ کړی دی چې هغه سړي ته چې کومه غلطیا ورښیي هغه داسې بولي لکه دی چې په اعلی علیین کې هغه په اسفل سافلین کې هغې ته دومره فضیلت باندې بیا ګوري بیا په ډېره نامناسبه طریقه او په ډېره ستړې طریقه او ډېره د ذلت او د رسوایي په طریقه او ډېر د غصې او د نفرت په خاطر هغې ته خبره کوي چې د دې عمل حالانکې دا هم نه ده مناسبه طریقه. ما درته ویل اول به امر بالمعروف سړی کوي مسلمان به ښه کار ته رابولي چې په مسلمان کې ګناه وویني او په مسلمان کې خرابي وویني د هغې څه به یې راګرځوي دا امر بالمعروف دی او دا نهي عن المنکر دی او الله قرآن کې وایي تاسو په ټولو امتو کې بهترین امت ځکه یاست چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دا بستی ذمهواري ځکه خدا نه خواسته که چیرې بعضې خلک په ناروا کې اخته وي او هغه نور خلک دغسې ورته ګوري در ناروا در لاس نه رانسي بیا خو چې د الله در طرفه عذاب راسي هغې پر ټوله معاشره راسي. زه دا درته وایم تاسو زما څه خوا مه بدوئ نن چې زما او ستا پر سیمه باندې کم حالت دی کم پرتم دی چې انسانان د خپلو بچانو په ګوله او په نفقه پورې حیران دي او زما او ستا پر سر باندې دغه ظالمان مسلط دي چې هغه د رس ګوله او د بچي د خولې ګوله هم راسه وکړه او د لارې ټولې را باندې بند دي. د هغې وجه دا ده چې پر دغه لارو باندې ډېرو خلکو ظلمونه کول ډېرو خلکو ناجایز طریقې کولې او ډېرو خلکو د مسلمانانو عزتونه خرابول او ډېرو خلکو د مسلمانانو سره ډېر غلط عملونه کول لیکن د نورو خلکو لیدل هغه ظالم یې در لاس نه نیوي او چې کله د الله تعالی عذاب راغلی الله به دې ته نه ګوري چې دا ظالم دی دا غیر ظالم دی عذاب بیا پر ټوله معاشره باندې راځي بیا به ټوله معاشره د ستړیا سره مخامخ کېږي ځکه د الله تعالی بعضې داسې تکلیفونه دي چې هغې د مجرم او د ګناهګار سره کار نه لري. مالداران چې کله په معاشره کې زکات کم کړي نو الله تعالی د اسمان د طرفه باران ور باندې کم کړي اوس دا خالی پر مالدارانو کمیږي که بیا پر ټوله معاشره کمیږي چې په قوم کې چند نوجوانان بې حیایي شروع کړي او فحاشي شروع کړي الله تعالی بیا پر ټوله قوم باندې داسې عذاب د ناجوړیو په شکل کښېږدي چې د هغې ناجوړۍ نمونه به زما ستا پلرو او نیکهګانو اورېدلي لا نه وي بیا به په معاشره کې داسې عذابونه راځي چې کله په قوم کې فیصلې د قرآن پر ترتیب باندې نه کوي څه خلک وایي یاره په قرآن اوس پر اسلام پر شریعت چا فیصله کړې ده درځئ پلانکي خان او پلانکي ملک او پلانکي له چې د قوم مسلې پر خانانو ملکانو سي الله تعالی په قوم کې داسې قتلونه روان کړي چې بیا قاتل په دې نه پوهېږي چې پر چیش باندې وژنه مقتول په دې نه پوهېږي چې پر چیش یې مړ کړه. تاسو نه دي لیدلي په دې غټو ښارو کې چې بم پټاوس په دې کې څوک مړ سي هغه ګزه پې نه ژني چې په دې کې څوک مړ سي چې کم بم ایښوونکی وژنوونکی قاتل دی هغه هم ظالم په دې نه پوهېږي چې دا ما پر چیش باندې مړ کړو ټیک ده زما خو یو هدف و لیکن دا پردی سړی چې مړ شو دا په چیش مړ شو
او چې د کم چا مړ سول د هغې قریبان هم په دې نه پوهېږي چې زموږ هغې څه جرم کړی چې مړ حالانکه د هغې وجه دا وي چې په قوم کې بعضې انسانان هغې د شریعت څه بغاوت وکړي د فیصلو دپاره الله تعالی آسماني کتاب قرآن کریم راستولی دی چې د خلکو جوړې او روغې او فیصلې به پر قرآن کېږي لیکن بعضې ظالمان هغه لاس وغورځوي وایي یاره پر شریعت و چا فیصلې کړي دي دوی فیصلې د شریعت د خانانو او ملکانو پر لاس شروع کړي الله تعالی ټول قوم په قتلونو کې اخته کړي نو زه دا وایم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د دې امت ذمواري ده الله تعالی چې دې امت ته خیر امت ویلی دي په دې وجه ویلی دي چې تاسو به خلکو ته د خیر خبره کوئ او چې کله په معاشره کې څو ګناهګاران به د ټولو څه مخکې در لاس نسی بني اسرائیلو کې دا مرازولو چې بعضو به ګناهوي کولې هغه نورو به در لاس نه ونیول د هغو سره به کښېنستل د هغو سره به یې ډوډۍ خوړلې د هغو سره به یې مجلسونه کول ول بس زه نه کوم دی پوهېږي خپل عمل یې پوهېږي چې د الله د طرفه به کومه سزا راله بیا به ټولو معاشره کې اخته سو نو زه دا درته وایم زموږ معاشره کې بعضې خلک هغې خو په دې شکل باندې دي چې هغې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر څه بلکل ځان مبرا بللی دی چې زما و دې ته ضرورت نسته او بعضې خلک چې بیا امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي د دې احساس ورسره دی د هغې بیا طریقه صرف تکبر دی د هغې بیا طریقه صرف لویي ده د هغې بیا طریقه صرف مسلمان ذلیله کول دي د هغې بیا طریقه صرف د مسلمان بې عزتي ده نو دا دواړې د لارې اوښتې لا خبرې دي امر بالمعروف به هم مسلمان کوي او خلک به د ګناه سره ګرځوي او مسلمان ته به ښه خبره کوي او د هغې سره سره طریقه به هم ډېره خیرخواهانه وي په هغې کې به هغه مسلمان بې عزته کوي نه په هغې کې به هغه مسلمان ذلیله کوي نه په هغې کې به د هغې مسلمان د عزت او د احترام قدر او خیال ساتي په هغې کې به د خپل زړه وسیله دا مسلمان سره شریکوي بیا به ضرور دا خبرې اثر پیدا کوي بیا به په معاشره کې انسانان د ګناه سره ګرځي